نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي المولى والصلاة والسلام عدد ما أحاط به علمك وأحاط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. زما د ایمان او عقیدې محترمو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله په مونږ او تاسو باندې ډېر زیات فضل او کرم کړی دی چې لومړی انسانان پیدا کړي وو، بیا په انسانانو کې مسلمانان پیدا کړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا شوي وو. دا زمونږ او ستاسې دپاره یو لوی سعادت، یو لویه نیکمرغي او یو لوی فضل او کرم دی چې الله په مونږ او تاسو باندې کړی دی چې مونږ د اسلام کامل دین کې داخل کړي یو، چې د هر وخت دپاره، د هرې زمانې دپاره، د هر حالات دپاره ځانګړي احکام لري او ځانګړي احکام یې په خپلو بندګانو باندې فرض کړي او واجب کړي دي، چې هغه احکامو څخه یو د لوی اختر په ورځ باندې قرباني کول دي. دا الله جل جلاله په خپلو بندګانو مسلمانانو باندې واجب کړی ده چې مسلمانان به دغه قرباني کوي او د دې دپاره بیا اجرونه او هغه ورته ذکر کړي دي. احکام چې د دې په متعلق کوم احکام دي دا یې هم ذکر کړي دي. نو اسلام مونږ ته چې هر وخت او هر پړاو په مونږ باندې تېرېږي په هغې کې مونږ دپاره ځانګړي احکام لري. نو یو د هغې څخه د لوی اختر ورځ ده چې په دې ورځ باندې لومړی حکم د الله د خواته نه هغه قرباني ده چې څوک طاقت لري هغه به په دې ورځ باندې قرباني کوي. دا چې لومړی به قرباني کوي، قرباني مشروع شوې ده. د دې حکمت څه دی؟ کوم حکمت د وجې نه الله جل جلاله دغه قرباني مشروع کړې ده؟ په دین اسلام کې دغه واجب ګرځېدلی دی. څه حکمت دی په دې کې؟ خامخا یو کار چې کېږي، مونږ چې یو کور جوړو، مسجد جوړو، پول جوړو، سړک جوړو، د هر شی جوړو، د دې لپاره یو حکمت وي. نو الله جل جلاله چې دا قرباني په دې مسلمانانو باندې واجب کړې ده، په دې کې څه حکمت دی؟ د دې یو څو حکمتونه دي، زه تاسو ته لنډه توګه باندې هغه وایم. لومړی حکمت د قرباني د مشروعیت نه هغه دا دی چې د الله په نعمتونو باندې مونږ شکر وباسو. الله جل جلاله مونږ ته ژوند راکړی دی، مونږ یې په ښایسته شکل سره، ښایسته صورت سره پیدا کړي او مونږ باید د الله جل جلاله شکر وباسو. چې د الله جل جلاله شکر وباسو، باید د الله جل جلاله هغه فرامین او د هغې هغه اوامر چې کوم یې مونږ ته کړي دي هغه باید مونږ په ځای کړو. نو د الله د اوامرو څخه یو دا دی چې قرباني وکړئ. نو د الله جل جلاله شکر ویستل په دې باندې هم کېږي چې مونږ قرباني وکړو. نو چې قرباني وکړو په دې سره د الله جل جلاله شکر ادا کېږي. دویم حکمت پکې دا دی چې په دې سره مونږ د ابراهیم علیه السلام هغه سنت ژوندي کوو. یعنی قربانی د ابراهیم علیه السلام سنت دی.
دا څنګه د ابراهیم علیه السلام سنت دی کله چې د ابراهیم علیه السلام بچی اسماعیل علیه السلام وزېږېده یو څه وخت چې پرې تېر شو نو ابراهیم علیه السلام ته وحی وشوله چې ته به د خپل بچی واخلې او دا به قرباني کې دا ډېره سخته خبره ده او ډېر لوی امتحان دی چې کله ورته دا حکم وشو چې ته به د خپل زوی قرباني کې نو هغې خپل زوی راواخېسته او روان یې کړ چې قرباني پرې وکړي لاره کې ورته سوځي شیطان راځي مسلسل خو دا شیطان د دفاع کولو لپاره هغې باندې ګزار کوي شیطان دفاع کوي د شیطان خبره نه مني خو د الله جل جلاله چې کوم امر دې ته کړی دی د هغه امر پسې ځي او د هغې امر استجابت کوي هماغه و چې خپل بچی اسماعیل علیه السلام هغه څملوي او غواړي چې په مرۍ باندې ورته چاړه راکش کړي خو چاړه دا پرې کول نه کوي چې پرې کول نه کوي نو دې نه معلومیږي چې د دې په وسیله باندې ابراهیم علیه السلام ته د دې په مقابل کې بیا ورته ګډ راځي او هغه ګډ چپه کېږي دا اوږده واقع ده هغه تاسې ډېر اورېدلې هغې پسې زه خدای د لنډ حکمت مې درته وویلې چې دې کې د ابراهیم علیه السلام هغه سنت ژوندي کېږي چې څوک قرباني کوي دا د ابراهیم علیه السلام هغه سنت ژوندي کوي دریم حکمت پکې دا دی چې تعلیم د صبر دی څوک چې قرباني کوي دې ته به د ابراهیم علیه السلام واقع به دا ذهن ته دروي چې دا قرباني زه په کوم اساس کوم دا به چې قرباني زه په دې اساس کوم چې ابراهیم علیه السلام خپل بچی قرباني ته روان کړی و خپل بچی ذبحه کوو خو بیا ورته ګډ راغی هغه یې ذبحه کړه نو دلته د ابراهیم علیه السلام ډېر زیات صبر و صبر یې په څه باندې و صبر یې په دې باندې و چې الله جل ورته امر وکړ چې سر خپل بچی ذبحه کړه سر خپل بچی قرباني کړه نو دې په دې باندې صبر وکړه دې اخوا ته دې خوا ته خبرې ونه کړلې او په دې باندې صبر وکړه او مخکې روان شو چې زه به خپل بچی قرباني کړم نو دلته چې اوس مونږ قرباني کوو باید د صبر هغه تعلیم د ابراهیم علیه السلام نه زده کړو زمونږ که بچی نن جهاد ته وځي په دې باندې مونږ یقیني یو چې هغه شهید کېږي خو زمونږ ورپسې دلته زړه ورانېږي او بېصبري کوو نه ته به صبر کوې ته به د ابراهیم علیه السلام نه صبر زده کوې چې کله ته د ابراهیم علیه السلام څخه صبر زده کړې نو ته بیا په هېڅ وخت کې په هېڅ حالات کې جزې فزې او بې ځایه خبرې نه کوې نو چې کله مونږ او تاسې قرباني کوو لومړی باید ذهن دمدا راولو چې ابراهیم علیه السلام خپل بچی قرباني کوو نو آیا زه مال نشم قرباني کولی آیا دا مال چې زما یو وړوکې ادنا برخه ده دا باید زه قرباني کړم نو یعنې هغې تعلیم زده کول د صبر چې ته باید هر حالات کې صبر وکړې څلورم دا چې د څلورم د قرباني حکمت هغه دا دی چې په خپل ځان په خپلې کورنۍ په خپلو ګاونډیانو باندې په خپلو خپلوانو باندې په دوی باندې توسع او پراخي راوستله ته چې کله قرباني وکړې ته دې خپله کورنۍ دې دوی ته دې توسع راوستله د دوی ته دې غوښه پیدا کړله په دوی باندې اساني راغله همدارنګه ستا خپلوان چې کوم یو دي ته هغوی ته هم برخه لېږې هغوی باندې هم اساني راغله نږدې ګاونډیان چې څوک دي اقربا چې څوک دي هغوی باندې هم پراخي راغله نو دا مونږ ته یو درس راکوي چې ته باید همیش ستا لاس د دې نه خالي نه شي چې څه ګاونډي ته یو څه ورکړي ستا لاس باید د دې نه خالي نه شي چې څه خپلوان ته یو څه ورکړي بلکې همیش باید ستا کې دا احساس او دا ستا سره دا غم وي چې ته باید خپل خپلوان خپل ګاونډي او خپل اقربا دوی هیر نه کړې بلکې دوی سره خپل وس هغه خپل طعام شریک کړې او په خپل اهل او خپل خاندان باندې هم باید څه خرچه وکړې بغیر د دې نه باید څه ژوند تېر نه کړې ځکه په یو حدیث شریف کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غوره صدقه هغه ده چې انسان په خپل اهل باندې وکړي مونږ چې خپل اهل ته یعنې خپلې کورنۍ ته سودا یو څه شی اخلو مونږ پکې د صدقې نیت نه کوو خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غوره صدقه هغه ده چې انسان په خپلې کورنۍ باندې وکړي یې په خپل ځان باندې وکړي یې په خپلو بچو خپلو مسو خپلو هغه باندې وکړي په دې باندې صدقه وکړي نو دا غوره صدقه ده نو د قربانۍ کولو څخه یو حکمت هم دا دی چې مونږ خپل ځان خپل کورنۍ خپل خپلوان او نږدې ګاونډیان چې کوم یو دي هغوی باندې اساني راولو او هغوی ته یو څه خیر ورسوو پنځم حکمت د قربانۍ چې دی هغه دا دی چې الله جل جلاله مونږ ته امر کړی دی چې فصل لربک وانحر ته په دغه ورځ باندې الله جل ته لمونځ کوه وانحر او قرباني کوه نو دا د الله جل جلاله امر دی ته به د الله جل جلاله دغه امر په خپل ځای باندې منې او د هغې اطاعت به کوې او څه به قرباني کوې
چې الله جل جلاله درته څه امر کوي ته به د هغې د امر نه سرغړونه نه کوې. نو یو امر د الله د اوامرو څخه دا دی چې ته قرباني وکړه نو ته به قرباني کوې، بغیر د قرباني څخه به نه پاتې کېږي. دا خو د قربانۍ د مشروعیت هغه حکمتونه وو چې 5 حکمتونه ما تاسو ته وویل. اوس د قربانۍ فضیلت څه شی دی؟ مونږ قرباني کوو. فضیلت څه شی دی؟ چې کله فضیلت وپېژنو نو بیا دا قرباني چې کوو دا بیا په شوق و په مینه باندې کوو. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ما من عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، هیڅ بني آدم یو عمل نه کوي په ورځ د اختر باندې، د لوی اختر په ورځ باندې هیڅ بني آدم هیڅ یو عمل نه کوي چې دا غوره عمل وکړي. احب الى الله من احراق الدم، هیڅ غوره عمل نشته دی د وینې تویولو نه، یعنې د قربانۍ نه بل هیڅ غوره عمل په دغه ورځ باندې بل نشته دی. یعنې قربانۍ د ټولو اعمالو څخه غوره عمل دی په دغه ورځ باندې. وانه لیؤتى یوم القیامة بقرونها واشعارها، دا قرباني چې ده دا تا چې کوم څاروی حلال که دغه څاروی به په ورځ د قیامت باندې راوړل شي بقرونها په خپلو ښکرونو باندې، یعنې د دې چې کوم ښکرونه دي دا ښکرونه به واشعارها او د دې چې کوم ویښتان دي واظلافها او د دې چې کوم نوکان دي د دې ټولو سره به دا ستا قرباني راشي. دا تا چې کوم څاروی اخیستی دا به راشي ستا څنګ ته. وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيب بها نفسا، مخکې د دې نه وایي چې د ستا د قربانۍ وینه توی شي په ځمکه باندې، الله جل جلاله تا ټول ګناهونه او ستا هغه ګناهونه معاف کوي او ستا د نفس دپاره یو خوشخبري ورکوي. نو دا د قربانۍ یو لوی فضیلت دی چې ستا دا کومه قرباني چې د دې چې کوم ویښتان دي، د دې چې کوم ښکرونه دي، د دې چې کوم دا نوکان یا بوټان دي، په دې دا ټول به راځي او د میزان په تله کې ستا د نیکیو په تلو کې به اچول کېږي او ستا په حسناتو کې به حسابېږي. چې کله د حسناتو کې حساب شي نو ستا سیئات ګناهونه به کمیږي او نیکۍ به دې زیاتېږي. بل حدیث کې صحابه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړله چې دغه حلالي چې مونږ کوو د اختر په ورځ باندې دا څه دي د الله رسوله؟ نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې دا داسې شی دی چې د دې په هر یو ایسته باندې ستاسې دپاره یو نیکۍ ده. یعنې دا ورغمې یا بل شی د دې چې ډېر زیات اکتان په بدن باندې یا غویي یا غوا د هر شی چې ولسي د دې په بدن باندې ډېر زیات اکتان چې څوک قرباني کوي د دې هر ویښته په بدل کې الله جل جلاله دې ته یو نیکۍ ورکوي. صحابه پوښتنه وکړله چې دا خو احسان خو په هغه کې لکه سخوندر شو وزه شوله میږو پسونو کې دې کې خو هغه نه وي ویښتان نه وي په دې کې وړی. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلې چې وړیو باره کې څه وی؟ نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې هرې وړۍ په مقابل کې به هم الله جل جلاله دې ته نیکۍ ورکړي. یعنې چې هرې وړۍ تاسې حساب کوئ چې یو کس قرباني کوي دا د دې خپل قربانۍ د څاروي د دې دا ویښتان دې وشماري شمارلی شي نه، یعنې داسې معنا ورکوي چې دا خپلې نیکۍ نشي شمارلی، دومره نیکۍ وکړلې په دې یو قرباني سره چې خپلې نیکۍ نشي شمارلی. همدارنګه ته دا وړۍ د خپل قربانۍ د څاروي وشماره شمارلی شي نشي شمارلی، چې نشي شمارلی په دې باندې پوه شه چې ته خپلې نیکۍ چې دغه قرباني دې وکړله ته خپلې نیکۍ نشي شمارلی، دومره نیکۍ درته الله درکړې چې ډېرې زیاتې. دغه د قربانۍ فضیلت و چې قربانۍ ته مونږ وهڅېږو او د دې وجې څخه قربانۍ وکړو. د قربانۍ حکم څه دی؟ یو څوک دی پیسې لري، آزاد انسان دی، مسلمان دی، مقیم دی، یعنې اوسېږي په خپل کلي او خپل علاقه کې مسافر نه دی او مال هم لري. د دې حکم په دغه کس باندې څه شی دی؟ په دغه کس باندې د قربانۍ زموږ مذهب دی چې واجب ده. څوک چې مسافر نه یا مال لري، مسلمانی آزادي، په دې باندې قرباني کول واجب دي. که چېرته یې ونه کړي دا ګناهګار دی. ځینې علما کرام وایي چې سنت موقت ده، خو غوره قول پکې دا دی چې دا واجب ده. زموږ مذهب دا دی چې قرباني کول چې څوک دغه یعنې مالداري، مقیمي، مسلمانی او آزادي په دې باندې قرباني کول واجب دي، دا به ادا کوي.
او دا به دا قرباني کوي. خو د دې سره سره غریب ماب دی. ګوره په غریب باندې نشته چې په غریب باندې واجب شي، نه، غریب ماب دی هغه څوک چې خاوند د نصاب نه وي، هغه ماب دی. چې څوک خاوند د نصاب وي او دومره مال ورسره وي نو دې باندې قرباني واجب ده، چې تقریبا د نصاب هغه چې دی په دې کلونو کې 10,000 افغانۍ دی. چې څوک د 10,000 افغانیو وس او طاقت لري نو په دغه کس باندې قرباني واجب ده. کوي نه کې دا سخت ګناهګار دی، دې واجب ترکه. نو دا د قربانۍ حکم دی. بل هغه څه شي باندې چې قرباني کېږي د هغې دپاره شروط کوم یو دی، یعنې په کومو شروطو باندې څه شي باندې قرباني کېږي. لومړی د هغې دپاره شرط دا دی ته چې په څه شي باندې قرباني کوې چې دا به د څارویو څخه وي. څارویو څخه څنګه؟ یا به پسۍ، یا به ورغمې، یا به غویې، یا به اوښې، دغسې پورته. د دې څخه وروسته هغه څه شی چې څاروی نه وي لکه چرګ شو، فیلمرغ شو، همداسې دا نور شیانو دلته په دې باندې قرباني نه کېږي. لومړی د قرباني چې په څه شي باندې کوي د دې لپاره لومړی شرط دا دی چې دا به د څارویو د جملې څخه یم. دویم شرط دا دی د دې لپاره چې دا عمر به پوره شوی. که چېرته د دې څاروي چې ته په کوم څاروي باندې قرباني کوې، پسه دی، غوا ده، ورغمی دی، په دې ټولو باندې قرباني کوې عمر به پوره شوی. دا ورته شرط دی. که چېرته عمر یې پوره شوی نه وي بیا هم په دې باندې قرباني نه کېږي. چې عمر په دې شکل باندې چې وزه یا ورغمی او پسه دا چې کله یو کلن شي، پسه چې کله 6 میاشتنی وي، چې کله ډبل او تیار وي په هغې باندې هم کېږي. همدارنګه غوی چې کله 2 کلنۍ ته ورسېږي 2 کلنۍ نه پورته شي، او اوښ چې کله 5 کلنۍ نه پورته شي. نو په دې حالات کې چې دغه عمر ته کله ورسېږي نو بیا پرې قرباني کېږي. که چېرته د دې عمر نه کمي که څومره هغه وي بیا پرې قرباني نه کېږي. نو بل شرط پکې دا دی په قربانۍ کې چې دا به خپل هغه مطلوب عمر ته رسېدلی. بل دا دی پکې شرط پکې دا دی چې دې باندې به کوم عیب نه وي، نقصاني به نه وي. دغه کوم څاروي باندې چې ته قرباني کوې دا به نقصاني نه وي. نقصاني په څه معنا؟ چې نه به یې غوږ پرې، نه به یې پوزه پرې، نه به یې لکۍ پرې، هېڅ څه شی به همدومره چې ټول بدن یې په هغه باندې تقسیم کړي په 3 حصو باندې چې د دې زیاته برخه تلې وه نو په دې باندې بیا قرباني نه کېږي. که لږ هغه پرې وه په دې باندې بیا کېږي، که زیاته پرې وه په دې باندې بیا قرباني نه کېږي. معنا دا چې دا به د عیب څخه خالي وي، د نقصان څخه به خالي وي. که چېرته هېڅ غیب پکې نه وي، خو یو څاروی داسې څاروی دی چې ډېر زیات ضعیفه دی، یعنې په دې معنا چې هغه د هډوکو په مابین کې چې کوم مغزج دام نشته دی، هغه زیاته سم تګ هم نشي کولی، نو په دې څاروي باندې هم بیا قرباني نشته ده. یعنې په دې څاروي باندې قرباني نه کېږي. ته چې قرباني کوې هغه به په هغه څاروي باندې کوې چې څاروی تندرسته او ښه څاروی. بل قرباني لپاره شرط دا دی چې ته به قرباني کوې په ورځ د اختر به کوې. قرباني داسې نشته چې په نورو ورځو کې چې اوس موږ قرباني وکړو، نه، په اوس وخت قرباني نشته. قرباني کله بله جمعه اختر دی انشاءالله، او بله اختر په ورځ باندې او د اختر نه وروسته 2 ورځې د قربانۍ لپاره مشخص دغه 3 ورځې دي چې په دغه 3 ورځو کې به قرباني کوي. د دې نه ماسوا په بله ورځ کې قرباني نه کېږي، او نه دا د قربانۍ لپاره شرط دی چې په دغه 3 ورځو کې به یم. بل دا چې د قربانۍ لپاره شرط دا دی چې ته به قربانۍ کې نیت د قربانۍ کې نیت به پکې د بل شي نه کې. ته پکې نیت د غوښې وکړې نو هغه کوم ثواب کوم شی چې و هغه ګډوډ شو، یا نیت دې د غوښې مو نه کړه خو حلاله دې کړله د هېڅ شي نیت دې ونه کړه. ستا د قربانۍ کوم ثواب دی، د قربانۍ چې کوم حکم دی په تا باندې د واجبوالي هغه ادا نه شو، بس ته د دې د ثواب او د دې د هر څه نه محروم پاتې شولې. دا د قربانۍ کولو لپاره هغه کوم څاروي کې چې شروط موجود دي دا د هغې لپاره دا د هغې شروط و چې قربانۍ په څاروي کې به دغه شروط موجود دي. اول چې دا به څاروی وي، دویم دا چې د دې به عمر پوره وي، دریم دا چې دې کې به کوم نقصان او عیب نه وي، څلورم دا چې د اختر په ورځو کې به، پنځم دا چې د نیت د قربانۍ به پکې کوې. که نیت د قربانۍ ونه کړې هېڅ شی دی. بل شی چې د قربانۍ آداب ورته ویل کېږي. مونږ چې قربانۍ کوو نو زمونږ څخه څه آداب او مستحبات هم مطلوب دي چې مونږ باید دا وکړو. لومړی شی د هغې څخه دا دی چې د ذوالحجې کله لومړی میاشت ولیدل شي نو یو انسان به چې کوم انسان قرباني کوي، کوم شخص قرباني کوي، هغه به خپل نوکان، ویښتان او کوم شی چې هغه کېږي دغه ویښتان به نه اخلي.
دا یو سنت عمل دی، یو مستحب عمل دی. که چا څخه ترک شوی دومره کفاره شی پرې نشته، دومره ګناه پرې نشته. خو که یو چا وکړ دغه کار، یعنې ویښتان یې وانه اخیستل، نوکان یې وانه اخیستل، دا غوره کار دی. یعنې لومړی د ذوالحجې چې 10 ورځې په هغه کېږي، 10 ورځې قرباني ته بعد کېږي چې کله میاشت لیدل کېږي، نو د هغه ورځې نه تر اختر ورځې پورې چې قرباني دې وکړه، د دې وخته پورې به نه نوکان اخلي، نه به ویښتان کمې، هېڅ شی به نه کوي. نو دا یو مستحباتو د قرباني څخه دی چې څوک قرباني کوي هغه کس باید دغه عمل نه ترسره کوي. دویم د قربانۍ مستحب عمل دا دی چې انسان یې په خپله باندې ذبحه کړي. څوک چې د دې طاقت لري چې قربانۍ ذبحه کړي او د هغې چل ورته زده یې، نو دا یې په خپله باندې ذبحه کړي. اگر که خانې که هر څه شي، دا یې قربانۍ په خپله باندې ذبحه کړي او خپله باندې حلاله کړي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې قربانۍ ښه یعنې څاروی ښه حلالولی شي، نو دا یې خپله باندې ذبحه کړي، یعنې خپله دې حلال کړي. او که څوک داسې چې بلکل څاروي په حلالولو باندې نه پوهېږي، بلکل ترې ګډوډ کېږي، نو هغه که بیا بل څوک ونیسي، بل چا ته ووایي، قصاب ته ووایي چې دا راته حلال کړه، بیا هغه جواز لري او غوره کار بیا همغه دی چې بیا قصاب ته ووایي. خو که چېرته د دې خپله دا طاقت کېده، د دې وس کېده چې دې حلالولی شو، نو غوره کار مستحب کار دا دی چې په خپله باندې حلال شي. ځکه په یو حدیث کې راځي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په یو ورځ باندې د قربانۍ په ورځ باندې 10 قربانۍ دې په خپل لاس باندې ذبحه کړې. یعنې هغه عظیم شخصیت و. که په مشرۍ کې ونیسي مشر و، که په قیادت کې ونیسي قائد و، که په امامت کې ونیسي د صحابه و امام و، په هر حالات کې. خو بیا هغه خپله قربانۍ او د نورو قربانۍ په خپل لاس باندې حلالوي. په دې کې یو سړی شرم نه کوي چې ولا ولې زه خپله قربانۍ په خپله حکم. نه، غوره خبره دا ده، مستحب کار دا دی چې ته د قربانۍ په خپل لاس باندې په خپله ذبحه کوې. بل سنت دا دی د قربانۍ چې ته کله قربانۍ کوې، نو دغه قربانۍ غوښه چې ده دې څخه خپله خوراک وکړې. کومه قربانۍ غوښه چې درته پیدا لاسته راغله هغې څخه خپله خوراک وکړې، نو دا سنت عمل دی یا مستحب عمل دی. دې کې نیکۍ ده، ته چې دغه خوراک کوې د قربانۍ د غوښې څخه، په دې کې نیکۍ ده. بل مستحب عمل پکې دا دی چې دغه غوښه په 3 برخو باندې تقسیم کړي. یو برخه خپل ځان ته پرېږدي، یو برخه نږدې خپلوانو ته ورکړي، او بله برخه هغه فقیران او مسکینان چې کوم یو دي هغې ته ورکړي. ځکه الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر. تاسې خوراک کوئ خپل هم د دې قربانۍ د غوښې نه، او د دې څخه ورکړه کوئ فقیر او مسکین ته هم. یعنې د دې څخه چې کله خپله خوراک وکړي، فقیر او مسکین ته یې ورکړي، نو همدغه غوره طریقه دا ده چې په 3 برخو باندې تقسیم کړي، او 3 برخو باندې چې یو ځان ته ایسار کړي، یو خپلوانو ته او یو دانه مسکینانو ته ورکړي. نو دا غوره یو بل سنت یا مستحب اعمالو د قربانۍ څخه هغه دا دی. درېیمه شی چې هغه ذکر کول غواړو هغه دا دی چې یو کس وایي چې زه قرباني نه کوم. قرباني باندې اوس تقریبا مصرف چې ډېر راشي 15,000 20,000 او چې کم راشي 3,000 4,000. زه دا قرباني نه کوم، د دې په ځای باندې 20,000 روپۍ چاته خیرات ورکوم. آیا دا 20,000 روپۍ باندې د دې 3-4 قرباني کېږي؟ آیا دا خیرات غوره دی که دا قرباني وکړي غوره دی؟ څه شی غوره دی په دې کې؟ په دې کې چې دا قرباني وکړي دا غوره دی. ولې غوره دی؟ ځکه د دې یو څه دغه دی چې دا قرباني کول غوره دي د صدقې یا د خیرات ورکولو نه. لومړی ځکه چې قرباني ترک کول او صدقات ورکول، یعنی ته خو وایې چې قرباني نه کوم، زه د 80,000 روپۍ چاته صدقه ورکوم، نو دې کې کوم سنت عمل چې دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په قربانۍ باندې همیشوالی کړی دی، دغه سنت عمل چا ترک کړ. چې سنت عمل دې ترک کړ، نو په دې کې تا د سنتو مخالفت وکړه، او هلته تا ته امر شوی دی چې ته باید د سنتو تابعداري وکړې. صدقات په خپل ځای باندې جایز دي، خو دلته تا ته امر شوی دی چې ته باید قرباني وکړې، نه دا چې ته قرباني پیسې دا په صدقې باندې چاته ورکړې، دا زما صدقه یي، نه، تا ته امر شوی دی چې ته باید قرباني وکړې. دویم دا چې که چېرته د صدقاتو د قربانۍ څخه صدقه ورکول دا غوره عمل وی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ټولو صحابه کرامو به د قربانۍ په ځای باندې هغې به صدقات ورکول، هغې به دا پیسې نغدې ورکولې. خو هېڅ یو صحابي نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه هېڅ ځای کې دا نه دي رانقل شوي چې هغې د قربانۍ په ځای باندې صدقات ورکړي او صدقې کړي، نو دا هېڅ ځای کې ثابت نه دي. دریم دلیل دا دی چې قرباني کول چې دی دا واجب دی، او صدقات ورکول چې په تا باندې دي چې ته کومه صدقه ورکې
دا سنت یا مستحب عمل دی او قرباني کول دا واجب دی. داسې معنا لري لکه یو کس چې مریض دی، یو کس مریض دی، د زړه مریض دی او په سر باندې درد دی، ته ډاکټر ته دا ویسي، ډاکټر ورته اول د سر درد ګولۍ نه ورکوي، اول د دې د زړه تشخیص کوي ځکه چې هغه مهم دی. همدارنګه اول به ته واجب ادا کړې چې واجب دې ادا کړه، قرباني دې وکړله، بیا د دې څخه وروسته به ته هغه مستحبات او سنت کارونه چې کوم یو دي صدقات دي بیا به هغه ادا کړې. نو درېیم هغه دا دی چې ته به لومړی هغه قرباني کې او بیا ورپسې هغه کې ځکه چې قرباني په تا باندې واجب ده او صدقې ورکول دا مستحب یا سنت عمل دی. پنځم دا چې څلورم چې قرباني په تېرېدو د وخت سره دا قرباني بیا نه کېږي ځکه د قرباني لپاره مخکې موږ ویلې چې د قرباني لپاره مشخصې ورځې دي چې یو د اختر ورځ ده، د اختر نه وروسته 2 ورځې دي. دغه 3 ورځو کې به انسان قرباني کوي که چې چېرته د دې نه وروسته شوله د دې قرباني نه کوي، یعنې د قرباني لپاره مشخص ټیم دی چې په دغه ټیم کې به قرباني کوي او هر چې د صدقې لپاره دی هغې لپاره مشخص ټیم نه دی ذکر شوی، بلکې د قربانۍ صدقې لپاره ته همیش کولی شي چې په هر حالات کې ته صدقه وکړې او هر حالات کې ته د الله په لار کې ورکړه وکړې. بل دا چې قربانۍ سره چې دی 2 شیان حاصلېږي. قربانۍ سره 2 شیان حاصلېږي، یو دا چې احراق الدم چې تا ته د الله د لوري څخه د څه شي امر شوی دی، الله د لوري څخه تا ته امر شوی دی چې ته ذبحه وکړه وانحر او ته په دغه ورځ باندې قرباني وکړه، دا د الله د لوري تا ته حکم شوی دی. یو خو دا راغی چې کله ته قرباني وکړې د الله په لار کې درته امر وشي چې قرباني دې وکړله، وینه دې توی کړله، چې وینه دې توی کړله وروسته دا غوښه که ته خپله هم خورې که ته بل چا ته ورکړې که هر چا ته ورکړې دا صدقه شوله. نو ته چې قرباني کوې په دې کې 2 اجرونه راغلل. یو اجر پکې دا راغی چې وینه دې توی کړله، د الله یو امر دې ومنه. دویم امر دا دی که چېرته دې دا غوښه خپله وخوړله، فقیر ته دې ورکړله، خپلوان ته دې ورکړله، دا دویم امر دا شو چې تا صدقه مو کړله. نو یعنې صدقه کې یو امر دی صرف صدقه ورکول دی او په قربانۍ کې 2 شیان جمع شوله چې هغه څه دی، هغه دا دی چې یو پکې د الله امر منل دی چې هغه وینه تویول دی او دویم شی پکې دا دی چې هغه صدقه ده چې ته د الله په لار کې دی دا صدقه ورکړله. اوس د قربانۍ چې کله ذبحه کېږي نو د دې متعلق یو څو شیان نور پاتې دی، هغه دا دی چې کله ته دا ذبحه کې نو د دې څخه چې کومه غوښه یا پوستکی یا بل شی دی ته دا اجرت کې چاته نشي ورکولی چې ته قصاب باندې چې هغه ذبحه کړله قربانۍ نو ته ورته ووایې چې ولا ما سره پیسې نشته دي د دې هغه نه به درته نیمن غوښه درکړمه، د دې هغه څخه به درته یو چارک غوښه درکړمه، د دې هغه څخه به درته پوستکی درکړمه، دا نه صحیح کېږي. بلکې هغې څخه به ته ورته ماسوا په نورې پیسې ورکړې، په پیسو دې ورسره هغه کړي، په بل شي باندې دې ورسره ټوکړه کړي، په هر شي باندې چې ته به هغې ته هغه ورکړې، د دې قربانۍ مال څخه ته ورته هېڅ شی نشي ورکولی. دویم هغه دا دی چې ته به دغه مال چې دا پوستکی دی یا دا لرې دی یا دا بل شیان دي کوم شیان چې فعل حال نه استعمالېږي دا کولی شي چې یو مدرسې ته خرڅ کړي، پیسې مدرسې ته ورکړي، جومات ته ورکړي، بل شي ته ورکړي، دې کارونو کې هم ورکولی شي او په دې کې هم کولی شي چې بیا چې کله یې خرڅې بیا یې خپله نشي مصرفولی، چې خرڅ دې کړه بیا یې خپله نشي مصرفولی، بیا به بل چا ته ورکړې، که چېرته خرڅ کړی یې جنۍ خپله ترې یو شی جوړوې بیا یې ځان دپاره استعمالولی شي، خو چې خرڅ دې کړه بیا یې خپله نشي استعمالولی. درېیم دا چې کوم کسان شریکه قرباني کوي، یعنې په اوښ کې یا شریکېږي او یا په هغه کې شریکېږي په سوندر کې، په دې کې مسله دا ده که چېرته د یو کس نیت هم پکې خراب وي، یعنې نیت یې پکې دا وي چې زه د دې څخه ماته غوښه راشي، صفا غوښه راشي، یا د دې څخه داسې یو کس چې هغه بالکل د قرباني نیت نه کړی، نو د دې 6 کسانو باقي کسانو هم ورسره دا قرباني نه ده شوې. قرباني چې کېږي هغه په ټولو به د قرباني نیت کوي، یعنې چې ووایي مونږ دا ټول قرباني کوو د الله رضا لپاره کوو. که چېرته یو مو ویلې چې زه دا قرباني د دې لپاره کوم چې الله ماته غوښه راشي او په دغه لاره باندې غوښه سړي ته ښه راځي یا ماته خلک چانې راکوي، نور د قرباني هغه ورسره نشته دی، ذهن کې نشته دی چې غوښه به راشي او اختر په ورځ کې به پرې مېلې وو. نو په دغه هغه باندې دا نورو باقي کسانو چې کوم یو دي اگر که ډېر مخلص کسان به یې خو د هغې قرباني ورسره هم په دې هغه سره نه کېږي، د هغې قرباني ورسره باطلېږي. بله مسله چې دا ده چې په قرباني په هغه کې دا غټو مالونو کې بنده یعنې په اوښ او په پسې کې په دې کې 2 کسان شریک کېدلی شي. که چېرته 2 کسانو څخه زیات وي جایز نه دی چې یو قسم پکې زیات شي، جایز نه دی چې د یو قرباني هم نه کېږي. خو که چېرته د 2 کسانو سره کم شي، 6 شي، 5 شي، 3 شي، 4 شي،
دغه چې هر څومره کمیږي د دې قرباني کېږي خو که چېرته د دې څخه زیات شي د زیاته قرباني بیا نه کېږي یعنې 2 کسانو پورې جواز شته چې یو قرباني کې 2 کسان شریک شي 2 کسانو څخه کم هم جواز شته چې 6 شي 15 شي 4 شي 3 شي 4 شي بس دا کېدلی شي خو د دې څخه نه پورته او نه ښکته دا قرباني بیا جایز کېږي نه چې کله 8 کسان پکې شي بیا د یو کس نه هم د قرباني نه صحیح کېږي نو دغه د قربانۍ اړوند یو څه مسایل چې ما غوښتل چې تاسو ته یې وړاندې کړم نو الله جل جلاله په دې باندې اول زما د عمل کولو توفیق راکړي بیا تاسو ته سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك الامين وسلم تسليما وعدد ما قال بعلمك واخذ بقلمك واصطاد كتابك وارض اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحبه اجمعين وعن التابعين وتابعهم الى يوم الدين امين